هدیره په خوب ویني. یو سړی راغی یو غټه غوټه یې په شاله په دې هدیره کې کښېښول. څنګه چې یې غوټه کښېښول د دې غوټې چې په دې غټ بار یې راوړی، په دې بار کې غوټې دي. دا پټو چې کښېښوي دا غوټې ځینې واخیستلې یوه یوه یې هلته کښېښول. دا مړي په دې خوب کې ټولې ژوندي دي، د دې غوټو طرف ته راځغلي، ګرد چابک چابک را روان دي. یو سړی شاته ناست دی. دا بزرګ په دې خوب کې د دې ناست کس څه پوښتنه کوي چې دا خلک څنګه ځغلي اخوا ته، دا څه کوي چې روان دي چابک چابک. هغه ناست کس په جواب کې ورته وایي چې اصل کې خبره دا ده موږ خو په عالم برزخ کې یو، زموږ ژوند خو د قبر ژوند دی. دا د دنیا څخه هغه دعاګانې او خیراتونه او صدقې راغلي دي د دې مړو پر نامه باندې، ځکه دا مړي وروان دي، هر مړی خپل خپل یې سره اخلي. او د دې مثال بزرګانو ورکړی دی لکه دا خط. موږ تاسې چې پخوا اوس په دا ترتیب ختم سو، اسباب پیدا سول. یو خط چې چا تاسو ته خط چې به راغی پوستخانه فکر به مو کړی ګر به روانو ما خط راغلی. نو د هغه صدقات دي، هغه ثوابونه دي، هغه دعاګانې دي چې موږ ته راغلي دي، دا خلک ورځي. دا بزرګ په دا خوب کې وایي ما ده ته وویل چې ته ولې ناست یې، ته ضرورت نه لرې دې ثوابو دي اجر ته؟ وایي ده زه ضرورت لرم، ولې نه لرم؟ مال ولې نه ورځې؟ ورته اوس د الله فضل راباندې سوی دی خو دغه ته یې نه لرم. مال دا څنګه؟ وایي ده راته وویل چې زه یو حافظ د قرآن زوی لرم، نو هغه روزانه ما ته تلاوت کوي او زما روح ته را ایصالوي را بخښي، هغه زما لپاره کافي دي. دا بزرګ وایي ما په خوب پوښتنه ځینې وکړه چې ستا زوی څونه میږي چیرې دی؟ ګوره عجیبه خوبونه به رښتیا کېږي. وایي نوم یې راوښوي چې پلانکی ځای دوکان کوي. خوب به چې راپورته سو، بزرګان دي نو بیا به داسې نه بېدېږي، په داسې حالت کې بېدېږي چې ذکر یې پر ژبه جاري وي، انسان بېده سي. نو خوب بیا کله در وخت کېږي؟ څنګه چې راپورته سهار را کښېنستی بازار ته راغی، کوم ادرس چې ورکړی که ګوري چې راغی هغه ځوان دی دوکان کوي. خلک راځي مشتریان دي سوداوې سره کوي، چې مشتري راشي سودا ورکړي چې کښېني بیا د قرآن کریم تلاوت شروع کړي. حیران سو، دا خپل خوب ته ما حیران سو، دا ترتیب ته ما حیران سو. ولاړې نو خو نور یقین زیات سو چې څو شپې بعده یا څو عمر بعده بیا خوب ویني. که ګوري بیا هغه سړی دی لوی پټو یې را په شا کړي دي، کښېښوي غوټې ځینې کښته کړلې، ټوله د هدیرې خلک رازغلي دي غوټو ته. که ګوري هغه سړی هم پکښې رازغلي. هغه سړی چې حافظ صاحب یا قاري صاحب زوی یې درلودی، دی وایي ما غږ پر وکړي چې نن څنګه چابک چابک روان یې؟ تا خو زما کار داسې سم دی. وایي ده راته وویل نن زه مې احتیاج لرم. ویل مال دا څنګه؟ ویل زما بچي یو څو عمر مخکې ټکر کړی دی، زما بچی په ټکر کې ولاړې شهید سو، نو ځکه هغه شی اوس قطع سو. نو زه اوس په دا لین کې روان یم چې څه کوم، ځان ورسره روغ کړم هغه شی